سلامونه دوستانو، نن سبا د زیاترو کسانو همدغه مشکل دی وایي چې زموږ د فیسبوک آی ډي فالوورز ورک شوي دي یا فالوورز دلته نه ښیي. نو دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته د دغه حل طریقه درښایم چې مشکل په کوم ځای کې دی او څنګه کولی شو د فالوورز بیرته شو کړو دغه ځای کې بیرته موږ ته فالوورز ښکاره شي. دوستانو اصل کې د مشکل د هغه ځای نه راپیدا شول څه وخت مخکې تاسو ته ښکاره معلومه ده چې فیسبوک یو مشکل راغی، فیسبوک اپډیټ راته د هغې په وجه فیسبوک کې مشکل راغلل او د ټولو کسانو اکاونټونه لاګ اوټ شول. تقریبا تر 1 ساعت پورې فیسبوک کار نه کولو، کار یې پرېښودل. دغه نه وروسته دوستانو بیا د دغه اپډیټ نه وروسته د زیاتره کسانو دغه فالوور چې دي ورک شول، هایډ شول، دلته پکې نه شو کېدل. نو دوستانو د فیسبوک د نویو پالیسۍ په اساس باندې فیسبوک دا یادونه کړې ده چې هغه کسان چې غواړي فالوورز اکاونټ ولري دوی باید خپل اکاونټونه پروفیشنل موډ ته واړوي. نو تاسو ته ښکاره معلومه ده دوستانو چې هغه اکاونټونه چې پروفیشنل موډ کې هغو ته فالوورز په ډېرې اسانۍ سره ښودل کېږي. نو څنګه دوستانو کولی شو چې خپل اکاونټونه پروفیشنل موډ ته واړو؟ که چا طریقه نه وي زه راځئ چې طریقه درته وښیم. نو دوستانو هغې نه مخکې یو کوچنۍ غوښتنه کوم که تر اوسه پورې تاسو موږ په چینل کې نه وئ، هیله ده چې چینل سبسکرایب کړئ، زموږ پیج درسره فالو کړئ. را به شي دوستانو د هغې لپاره په خپل موبایل کې فیسبوک راخلاص کړئ، فیسبوک مونږ چې راخلاص کړئ په د پورته فیسبوک آی ډي پروفایل ته به تاسو راشئ. کله هم چې خپل فیسبوک آی ډي پروفایل راخلاص کړئ اوس دلته وګورئ دوستانو زما دغه آی ډي پروفیشنل موډ کې ده او ما ته ټول فالوورز ښایي، فالوینګ هم راته ښایي، فالوورز هم راته ښایي، زما ټول فالوورز دلته شو کېږي. خو دوستانو هغه اکاونټونه چې پروفیشنل موډ کې نه دي د هغو لپاره فالوورز نه ښودل کېږي. څه به وکړئ دوستانو، را به شئ په د لاندې درې خطونه چې کوم ښکاري په دغه به کلیک وهلی. نو دغه فیسبوک آی ډي خو ما له اوله پروفیشنل موډ ته اړول دي، خو زه یو بل آی ډي درته ښایم په هغې کې زه پروفیشنل موډ ان کوم. دوستانو د لاندې اخر کې تاسو ته د ټرن ان پروفیشنل موډ اپشن ښکاري، په دغه به ورته کلیک واخلئ. کله هم دوستانو تاسو په دغه باندې کلیک واخیسته ټرن ان باندې به ورته کلیک واخلئ. نو دوستانو لږ لوډینګ اخلي او دغه د زموږ په آی ډي کې چې دی پروفیشنل موډ اپشن فعالیږي. نو دوستانو دغه به تاسو کوم سټیپونه پکې پاتې هغه سټیپ کولی شي. کله چې ټرن ان شو بیرته بیک شاته راشئ، اوس به ستاسو آی ډي بالکل پروفیشنل موډ ته واوړي. دوستانو ستاسو فالوورز به دلته شو شي، ګورئ زموږ فالوورز هم ښکاره شو، فالوینګ هم ښکاره شو. نو په دغه طریقه دوستانو تاسو خپل فالوورز او فالوینګ ښکاره کولی شئ. نو په دې درې ټکو چې کلیک واخلئ ویو از اپشن باندې ورته کلیک واخلئ دوستانو، دې سره به ستاسو فیسبوک آی ډي کې چې څومره فالوورز دي فالوینګ دي ټول به ښکاره شي. په دغه طریقه دوستانو تاسو بالکل کولی شئ په خپل فیسبوک آی ډي کې فالوورز بیرته فعاله کړئ. نو که د ویډیو مو خوښ وي لایک یې کړئ، که د چا دغه مشکل وي ضروري په دغه ویډیو کې تاسو را منشن کړئ او یا هم دوستان دغه ویډیو مخکې در سره شیر کړئ. مننه.